یعنی نوی نوی خبری راځي، نوی نوی حالات، نوی نوی مسئلې. امازون د پیغمبر په وخت کې یا ډالر ریال په وخت کې اوس دا مسله به تر علي د قرآن او د حدیث په رڼا کې به ګوري چې دا کار به جایز وي او که دا به ناجایز. نو راشه اوس دې مسلې له یو سړي سره امازون کمپنۍ کې اکاونټ دی او په هغې کې دي $1500 بل کسې تیلي په $100 په $1000 دا به جایز وي او که نه؟ الجواب د اکاونټ کې دننه پیسې پرتې دي، په اصل کې دی څه علي؟ ته چې زما نه اکاونټ علي پیسې پکې پرتې ته اصل کې څه شی علي؟ دا پیسې علي که نه؟ که نه دا تش اکاونټ علي؟ پیسې علي که نه؟ اکاونټ خو ته بل هم جوړولی شي. ته د څه لپاره زما نه علي؟ ځکه چې پیسې پکې جمع شوي دي او دا څومره چې پیسې جمع کېږي ما ته ښکاري په دې ترقي ورکوي او په دې پوینټونه وینټونه هر څه چې نو د اکاونټ خو ته دغه نه یې که نه، اصل مسله دې څه ده؟ پیسې پکې پرتې دي. راشه اوس دی پیسې چې په پیسو باندې خرڅې او جنس یې وي نو په دې کې ته کمې زیاتې نشي کولی ځکه چې دا بیا سود دی، دې ته رب الفضل ویلی کېږي. او دلته خرڅېږي ډالر په څه باندې؟ په ډالر باندې. $1500 پکې دي، در کوم به $1000 نو 1500 خرڅ په 1000 باندې دا سود دی. دا څه دی؟ سود دی. الا که چېرته دا پیسې د یو عمله جدای دا بله جدای، لکه $1500 ستا په اکاونټ کې دي، مال یې راکه په 1500 ریاله، دا جایز دی. خو دې کې شرط دی. شرط پکې دا دی چې دا به لاس په لاس کمې زیاتې څه خبره نه ده. کمې زیاتې ولې جایز دی؟ جنس بدل شو. دلته ریال دی، هلته څه دی؟ هلته ډالر دی. او دا خو صحیح شو. دا روپۍ یو شان نه ده، ډالر ځان له شی دی، ریال ځان له شی دی. اوس د دې د لاسه پکې کمې زیاتې جایز شو. خو دویم شرط بیا هم پاتې دی، هغه څه دی؟ لاس په لاس. ځکه د ریټ هېڅ پته نه لګي، دا ریټ په یو ځای نه ودرېږي. هغه اولني کې 2 شرطونه وو، ډالر په ډالر باندې 2 شرطونه دي. اولنی څه دی؟ نه شرط به صحیح دې کې کمې زیاتې جایز وو. هلته شرط څه دی؟ لاس په لاس به خو شو، بل برابر به کمې زیاتې به نه وي. 2 شرطونه دي. دلته کمې زیاتې جایز شو، خو دویم شرط دی لاس په لاس. حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی، عباد بن صامت رضی الله روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سره زر په سرو زرو، سپین زر په سپینو زرو، او بیا پسې نور دا غنم او وربش او دا ذکر کړي. دا چې خرڅې نو مثلا بمثل یو شان به یدا بید، لاس په لاس به. 2 شرطونه دي. فاذا اختلفت هذه الاصناف، او چې کله منځ کې اختلاف راغی، فبيعوا كيف شئتم، بیا چې څنګه خرڅوي لکه کمې زیاتې کولی شي. اذا كان يدا بيد، چې کله لاس په لاس، لاس په لاس شرط پکې پاتې شو. نو دا سره زر او سپین زر دا د پیسو کار کوي. سره زر او سپین زر د څه کار کوي؟ د پیسو. او پیسې کار کوي د سرو زرو د سپینو زرو. نو هغې کې چې کوم شرط هغه دلته دی. نو ډالر په ډالر باندې چې کله یو شاني او په یو مجلس کې او لاس په لاس بیا جایز دی. ډالر په ډالر باندې کمې زیاتې پکې کوي بیا حرام دی، سود دی. ډالر په روپۍ یا ډالر په ریال جایز دي که ته پکې کمې زیاتې کوي، خو شرط څه دی؟ لاس په لاس به. اوس لاس په لاس به د انټرنیټ په دې دور کې څنګه وي؟ نو لاس په لاس په 2 طریقو باندې. یو ته ویلی کېږي حقیقي یو شی قبض کول، او هغه داسې دي چې ما او تا به مجلس کې ناست وي، ته ماله 1000 ریال راکړي او زه تاله $1500 درکړم، والا راکړه په یو مجلس کې لاس په لاس. دې ته حقیقي قبض وایي، یعنی په حقیقت کې مال قبض کو. دویم ته ویلی کېږي نن سبا د انټرنیټ دا کومې قیسې چې روانې دي، یعنی ته د هغه اکاونټ ته په هغه ټیم واړی په دغه مجلس کې کوم کې چې خبره روانه ده، لکه زما او ستا خبره روانه ده چې زه تاله $1000 درکومه، ته ماله اکاونټ راکړه 1500 او دغه مجلس کې د دې اکاونټ ته پیسې واړی او هغه ستا هغې ته پیسې راواړی. دې ته قبض حکومي ویلی کېږي. حکومي یعنې حکم داسې دی چې دا قبض شو.
نو که دا پکې نو بیا دا کار څه دی بیا جایز دی والله اعلم